امتی د امتی وینا زورور کیدی شي د قرآن او د حدیث نه نشي. یا امتی صحابي امتی دی خو د عام امتی خبره او د صحابي په خبرو منځ کې اختلاف راغی، چا هغې له به ترجیح ورکړي؟ صحابي له ولې؟ ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم یې لیدلی دی او د هغه شاګرد دی، د هغه د مدرسې نه فارغه دی، نو د ده دا قول د ده دا فعل غوره دی د وروستو راتلونکو راو. ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو کس وي امام صاحب که ستاسو خبره د الله د خبرې خلاف راشي، دې دا مطلب نه دی چې تا به قصدن خلاف کړه، مطلب یې امام صاحب فتوا ورکړه، وروسته دلیل ښکاره شو چې یاره فتوا داسې پکار وه، نو موږ به څه کوو؟ وایي زما خبره به دیوال له راواچي، د الله خبره به مني. وی امام صاحب که ستا خبره او د رسول صلی الله علیه وسلم خبره بل طرف ته او ستا یې بل طرف ته څه به کوو؟ وی زما ده به دیوال له راواچوي. وی امام صاحب که ستاسو خبره یو طرف ته بل طرف ته صحابه کرامو خبرې، وی زما ده به دیوال له راواچوي. وی امام صاحب که د یو تابعي خبره یو طرف ته بل طرف ته ستایي، وی هغوی هم سړي دي او زه هم سړی یم، نو بیا به ګورئ چې له چا سره دلیل مضبوط دی. دا امام صاحب تربیت کړی. اسی دعوی چغې وایي چې د امام صاحب په مذهب یې پوه نه وي چې د امام صاحب مذهب څه دی، او ځکه خپلو شاګردانو ته دا ویلي امام صاحب وایي زما هره خبره مه لیکئ، ګوره زه نن یو خبره وکړم سبا یې بدلولی شم. ولې بدلوي سبا؟ دلیل ورته ښکاري، ځکه چې امام صاحب په دلیل پسې روان دی. وایي زه نن یوه فتوا ورکړم، سبا له ماته دلیل یو بل دلیل میلاو شي، یو مضبوطه خبره بله میلاو شي، زه سبا ووایم چې بهی زما هغه پرونۍ خبره کمزورې وه. نو دا صرف امام ابو حنیفه نه بلکې د دین چې څومره امامان دي، او دا صرف څلور نه دي، څومره امامان چې د دین تېر شوي دي، که هغه فقها دي او که هغه محدثین دي، هغو ټولو د امت تربیت په دې کړی دی چې ترجیح به څه له ورکوئ؟ هغه به قرآن او حدیث له ورکوئ. دا نه چې ته د یو چا خبره دې رانیولې به یې پسې روان یې. لکه امام شافعي رحمه الله یو پیر حدیث وي، نو هغه شاګرد ورته ووایي دا حدیث صحیح دی، یعنې تاسو څه وایئ چې دا حدیث صحیح دی او صحیح دی، نو ستاسو رایې څه ده؟ یعنې تاسو هم دقه څه وایئ کوم چې حدیث کې دا سوال دی. حدیث صحیح دی خو ستا رایې څه ده؟ او غوسه شو، دا مخې وي تک سور شو، وي تا ته زه نصرانی ښکارم که تا ته زه مجوسی ښکارم؟ تا ته زه یم د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی او صحیح دی، او ته ماته وایې ستاسو څه رایې ده؟ ته دا وایې که نه وایې چې حدیث دی او صحیح دی، نو بیا پکې تپوس هسې ضرورت دی چې ستا څه رایې ده؟ خو دقه ده که نه کومه چې حدیث کې ده. نو امامانو تربیت داسې کړی چې هغه وروسته خلکو کې جوړه شوې ده، او دا امامان او د قیامت په ورځ به د دوی لاسونه او ګریوانونه د هغه مولیانو به وي چې کومو عوامو ته دا خبره ښوولې ده چې یاره داسې ورته د امامان پیش کړي لکه دا چې د یو بل دشمنان وو، او لکه دوی چې دا دین تقسیم کړی. نه، هېچا دین نه دی تقسیم کړی. امام ابو حنیفه د دین تشریح کړې ده، وضاحت یې کوو، امام شافعي وضاحت کوو، امام بخاري وضاحت کوو، امام مسلم وضاحت کوو، امام احمد، امام سفیان، او دې ټول وضاحتونه کوو. یو هم دا نه دي ویلي چې دا زما مذهب دی او دا راونیسئ بس. لکه زه اوس دلته ناست یم، حاشا وکله چې زه د هغوی په شان یم، هسې یو مثال تاسو له در کوم. زه دلته ناست یم څه لپاره؟ د قرآن او د حدیث د وضاحت لپاره چې زه د خپل ملګري، د خپل وروڼه، د خپلې خویندې زه په دین باندې پوه کړم د الله په توفیق سره. خدای خو دا مطلب نه چې زما ځان له یو مذهب شو او بس جدا شو. دا هغه کسان شو چې څوک مثال کې د ابو حسن شاګردان دي، دوی ځان له مذهب او د هغوی ځان له امامانو او د دین مشرانو دا کیسې موږ ته نه دي ښوولې. دا خو وروسته د مولیانو بعضو موږ ته داسې نقشه جوړه کړې چې لکه دا امامان د یو بل څه دشمنان. او ځکه ګوره د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب د فقې بعض کتابونه راواله چې وروستنو مولیانو لیکلي دي، نو به یې کې څه وایي؟ وایي خبره زموږ مذهب کې داسې ده او په دې کې رد دی په شافعي باندې، او زموږ خبره داسې ده او په دې کې رد دی په شافعي باندې، او زموږ خبره داسې ده او په دې کې رد دی په شافعي باندې. لکه دا خو تاسو سمه دشمني جوړه کړې، ټول رد دی په شافعي باندې رد، او هغوی دغه قصه کوي رد دی په ابو حنیفه باندې، او رد دی په احمد باندې او په مالک باندې.
نو دا مسله کوم ځای کې جوړه شوه؟ وروستنیو کې جوړه شوه. ځکه یو کس قصه کوله وي، دوه سپین ږیري ناست وو د یو بل سره خبرې کولې جومات کې. وی دا یو وی چې شافعي صاحب ناست وو، د امام شافعي نوم ولې نه ورته وي سپین ږیري. وی شافعي صاحب ناست وي چې ښځې سره چې لاس ولګي نو اودس ماتېږي. او وی د هغه ځای نه پې زموږ د امام صاحب راودانګل. اوس امام صاحب د امام شافعي سره ملاوي شوی کوم ځای کې دی، دې ته ګوره. ځکه چې یو نیم سل هجري کې امام ابو حنیفه وفات شوی دی او په یو نیم سل کې امام شافعي پیدا شوی دی. خو دوی دې نه دي خبر. او وی چې هغه پې د هغه ځای نه راودانګل وي چې څنګه حق ایرانی کوي دا وار پارې ته خطا کړ. نو داسې نقشه موږ ته جوړه شوې ده چې دا امامان او دا مولیان د یو بل څه دي؟ دشمنان نه، دا د یو بل وروڼه وو. دوی د یو بل سره محبت کوو او دوی دعوت ده کوو چې امام پرېږده او پلانې لکه دغه به وي د امام احمد بن حنبل، و امام پرېږدئ او زعیم پرېږدئ او پلانې امام او پلانې هم پرېږدئ. علم د هغه ځای نه واري د کوم ځای نه چې دقه امامان واغستی دي. څومره خوږه خبره. امامانو د کوم ځای نه دین اخیستی؟ قرآن او د حدیث. یو هم دا نه دي ویلي چې ما پسې را روان شي. نو الحمدلله موږ هم په دقه منهج یو. دا پې نن یو ښکلی مثال تاسو مخې له درغی چې هغه درې امامان د هغوی یو وینا ده، امام ابو حنیفه بله وینا ده. دلایلو کې چې سړی سوچ کړي د امام صاحب دا قول مضبوط ښکاري، ځکه چې موږ کې دا تعصب نشته چې